د سالنګ لویه لار چې د شنبې ورځ د نفتي توکو ټانکر د اور اخیستلو له امله بنده سوې وه، له نیکه مرغه دا لویه لار د افغانستان د اسلامي امارت د ټولګټو وزارت او نورو اړوندو ادارو د مرستې ټیمونو په شپه او ورځ هڅو پاککاري او دا مهال یوازې د مسافر وړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل سوه. ټولګټو وزارت له ټولو موټر چلوونکو څخه په جدي توګه غواړي چې د سالنګونو د څار او ساتنې ریاست پرسونل لارښوونو ته په ټینګه پاملرنه وکړي او ترافیکي قوانین په بشپړه توګه مراعات کړي. د یادونې وړ ده چې یا د لویې لار د بار وړونکو موټرو پر مخ تر بیا خبرتیا پورې بنده ده چې له خلاصون سره سم به د غذایي موادو لیږدونکو موټرو تګ راتګ ته لومړیتوب ورکول کیږي. د ټولګټو وزارت رهبري د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه د سالنګ دواړو لورو ته د بندو مسافرو له حوصله مندۍ څخه زښت زیات منندوی دي.